السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو ملګرو، که تاسې غټ موبایل استعمالوئ ویډیو حتما وګورئ. دې ویډیو کې به د ټچ موبایل مهم سیټینګونه درته ښیم. تر اوسه دا سیټینګونه هیڅ چاته هم نه دي معلوم. نو که تاسې غواړئ چې د موبایل څو پټ سیټینګونه ځان ته معلوم کړئ، موبایل په صحیح توګه زده کړئ، خاص کر غټ موبایل ټچ موبایل، نو ویډیو تر اخره وګورئ. ملګرو ګورئ، هر موبایل کې غټ موبایل کې سیټینګ موجود وي. نو د هر څه نه وړاندې ګورئ، اول سیټینګ درته ښیم د دې موبایل. موږ سیټینګ ته راغللو، فکر مو ده زما دا موبایل ډېر سلو ده. دا موبایل غواړم چې سپیډ یې ورتیز کړمه. نو د سپیډ د تیزولو دپاره به ښکته راشئ، دلته به بیا ایباوټ فون ته راشئ. کله چې ایباوټ فون ته راغلست، له دې نه پس به سافټویر انفو ته راسئ. نو کله چې دغه صفحه درته راواوښته، دلته دوستانو بیولډ نمبر به دوستانو تاسې 3 کراتې اوکې کوئ. 1 واري 2 3. کله مو چې 3 کراتې اوکې کړلو، وروسته به واپس تاسې شاته راسئ. کله چې شاته راسئ، اخر ته چې راغلی، دلته ګوره ډیولپر آپشن، دغه یو آپشن به ستاسې موبایل کې آن شوی وي. مخکې به دا نه و، خو دا به اوس آن شوی وي. کله چې دا آن شولو، دا به تاسې اوکې کړئ. له هغې نه پس به دوستانو ښکته راکوشئ. دلته وینډو انیمیشن سکال په نوم باندې آپشن ده، دا به تاسو اوکې کړئ. اول یو باندې به دا په دې دوم به انتخاب کړئ. دوم ته به راسئ، دا به هم په دې دوم انتخاب کړئ. دریم ته به راسئ، دا به هم په دې دوم انتخاب کړئ. نو دې سره به دوستانو د موږ او تاسو د موبایل سپیډ بې حده زیات تیز شي. دا خو یو مهم سیټینګ و. دوستانو نور مهم سیټینګونه، دلته چې کله تاسو سیټینګ ته راغلی، د موبایل ایزیبیلیټي ته به راسئ. ایزیبیلیټي ته دا ډېر مهم سیټینګونه لري. کله چې ایزیبیلیټي ته راسئ، نو دوستانو دلته کیدلی سي چې ستاسې موبایل ته له مخکې نه ډېر مشکلات پیښ سوي وي. بعضې وخت کې دوستانو ستاسې موبایل غږ مکمل بند سوی وي، هېڅ ځای کې هم نه معلومېږي چې دا غږ یې ولې خراب دی. نو دا په دې فکر کې شي خلک چې دا لکه سې موبایل خراب شوی د مستري ته یوسي، مستري نور عمر خراب کی، او یا خو یې همدا رقم سیټینګ په مابین کې ورته جوړ کړي، 3 4 5 600 روپۍ ورنه واخلي. نو دوستانو تاسې یو ځل حتما که د موبایل غږ مو خراب شوی وي، موبایل غږ مو بالکل نه راوځي، نو دغه ایزیبیلیټي ته چې راغلی، دلته به دلته هیرینګ ته راسئ. نو دوستانو ګورئ، دلته اوس موږ ته دغه یو سیټینګ راکوي. په دې کې موږ کولی سو چې کله دا سیټینګ آن کړو، نو موږ کولی سو چې د موبایل مکمل غږ مو نه به خبرې اورېدل کیږي، او نه به ستا خبرې چاته ورځي، نه به دوستانو که یو نعت یو نظم پکې پلی کړي، هغه به هم دوستانو غږ نه باسي، نه به اورېدل کیږي. لنډه دا چې د موبایل ټول غږ مو مکمل بندي که چېرته دغه سیټینګ تاسې آن کړئ. ډېری وخت چا نه دا سیټینګ آن شوی په غلطي سره، موږ ته نه وي معلوم، نو موږ دا فکر کوو چې موبایل مو خراب ده. نو دوستانو دلته حتما راشئ. نو د دغه سیټینګ د آن کېدلو سره څه شی کېږي، د موبایل ټول غږ مو بندېږي. که هر شی اوس تاسې موبایل کې فلی کړئ، موبایل کې ور واچوئ، موبایل به غږ نه راباسي. نو دوستانو د دې سیټینګ دا خاصیت ولو. ښه، دوهم دې نه پس چې موږ او تاسو ښکته راسو دغه سیټینګ ته، اوس ګورئ که تاسو فکر وي دا داسې خپ او خړ غوندې معلومیږي، د دې څه کار ده؟ کله چې موږ او تاسو ګوشکیانې یا مایکونه موبایل کې ورکړو، نو دا که موږ او تاسو په دې طرف باندې راکش کړو، نو د لیفت طرف یعنی د چپ طرف ګوشکې چې ده دوستانو، هغه چې ده هغه به کار وکړي، او د ښي طرف ګوشکې چې ده هغه به کار پرېږدي. او که غواړئ چې موږ د ښي طرف ګوشکې ته کار ورکړو او د چپ طرف ګوشکو باندې کار پرېږدو، نو بیا دغه سپین شی دې خوا ته راکش کړئ. اوس ولې نه راکشېږي دوستانو؟ ځکه چې اوس ما مایکونه نه دي ورکړي. که مایکونه یا ګوشکیانې ورکړمه، نو دغه سپین شی به په دې خوا باندې راکشېږي. کله چې په دې خوا راکش شولو، نو د ده خوا ګوشکې به کار پرېږدي، او د دې خوا ګوشکې چې ده هغه به کار وکړي. ډېر وخت موږ او تاسو مایکونه یو طرف کار کوي، یو طرف یې نه کوي. موږ په دې فکر کې یو چې کیدای شي دا میکونه خراب وي. اصلا کې دوستانو میکونه نه وي خراب، یا ګوشکیانې نه وي خراب، بلکې دغه سپینه علامه موږ او تاسو دې طرف ته یا راکش کړې وي، یا په دې طرف باندې ولاړه وي. نو دغه په خاطر باندې یو طرف باندې غږ وي، یو طرف باندې نه وي. او که دغسې په مابین باندې دا ولاړه وه، نو د دې مطلب دا ده چې په دواړو طرفونو باندې غږ شته. ښه، دا خو بل مهم سیټینګ و. راځو د دې نه وړاندې نور مهم سیټینګونو ته. نو دوستانو ګورئ، کله چې تاسو د موبایل ایزیبیلیټي ته راغلی، یا دلته ویژن ته به راسئ. ویژن ته چې راغلی دوستانو، دلته ګورئ څو مهم د موبایل سیټینګونه دي چې دا باید د هر چا زده وي. د اول د ټولو نه وړاندې دوستانو د سکرین زوم ان فونټ ته به راسو. د دې څه شی مطلب ده؟ د دې مطلب دا ده، ګورئ دوستانو، دغه د سکرین دا خطونه چې دي او دغه آیکنونه چې دي، په دې سره دا غټېږي او وړکېږي. ګوره زه اوس دې خوا ته کش کړمه، دا غټ شي. اوس یې اوکې کړمه، نو دا وګورئ، دا خطونه چې دی دا غټ شولو. بیرته راځمه، په دې خواته بیا یم. نو دوستانو دا بیرته ګورئ، فکر مو ده دغه ځای کې واړه شولو، او د بل ښکته اپشن سره تاسې کولی سئ چې آیکنونه غټ کړئ،
خطونه یې غټ کړئ دوستانو. ګورئ زه بیا اوس اوکې کومه. دا وګورئ څومره غټ شولو دا خطونه. زما د موبایل ټول خطونه همدغه رقم غټ شولو. دا فکر مو ده دوستانو. بیرته راسئ او درمیانه یې کړئ. نو دوستانو دا درمیانه شولو. اول د سکرین زوم درته کوي او دوم کې د فونټ زوم درته کوي. ښه په اخر کې دغه سیټینګونه د څه شي دي ملګرو، په دې سره موږ او تاسې کولی سو چې د موبایل دغه خطونه چې د اپلیکیشنانو بغلو ته لیکلي دي، یعنې د موبایل فونټ ور بدل کړو، فونټ سټایل بدل کړو. ګورئ ورته ملګرو فکر مو ده دغه ځای کې مختلف سټایلونه ورته وراچول کېږي. ګورئ زه اوس اپلای کومه، زما د موبایل فونټ به مکمل بدل وي. دا وګورئ ملګرو د موبایل فونټ مې مکمل بدل شو. دا وګورئ د اپلیکیشنانو سره هم بل رقم فونټ نوشته شولو. د بیرته ختمولو دپاره به تاسې سیټینګ ته راشئ. دلته به دوستانو تاسې ایزیبیلیټي ته راسئ، په ویژن باندې اوکې کړئ. له دې نه پس به ښکته راکوسئ، دلته به راسئ. نو دلته به چې کله راغی دلته به ډیفالټ کړئ، یعنې مخکینی باندې کړئ. د غټ خط باندې که کوئ هم دوستانو ستاسې د موبایل فونټ غټیږي. نو ډیفالټ بیخي صحیح ده چې څنګه کمپنۍ ورکړی وي همغسې بیخي صحیح ده. بیا به اپلای کړئ. نو دوستانو دا خو بل سیټینګ مهم خوندور سیټینګ. له دې نه پس ښکته چې راسئ، نو ښکته دوستانو د دې څه مطلب ده؟ د دې مطلب دا د ګورئ دا چې کله موږ آن کړو نو د موږ او تاسې ګورئ زه اوس تاسې عملاً وښیم وروسته راشئ دغه شیان څه دي دا ښکته خانې به د هر څه نه تاو شي. دا وګورئ ملګرو. نو د دې مطلب همدغه ده. بیرته ختمولو دپاره به ایزیبیلیټي ته راشئ، دلته به په ویژن باندې اوکې کړئ، ښکته به راسئ دوستانو. دا به بیرته تاسې آپ کړئ. بل د دغه مطلب څه شی ده ملګرو؟ د دې خوندور مطلب دا چې کله تاسې آن کړئ نو دا وګورئ که ویډیو کوئ هر غږ مو هر ځای ته یې برابر کړئ، هغه ځای زوم کېږي. ګورئ زه اوس وروسته راشم. دا وګورئ ملګرو دا مکمل زوم کېږي او مکمل غټیږي. ګورئ دلته راشئ. دې سره که سړی ویډیو جوړوي او غواړي چې یو څه رانږدې کړي نو دغه شی تاسې ورته حتما آن کړئ. نو د دې د بیرته بندولو دپاره به بیرته همغه ترتیب وکړئ. ایزیبیلیټي ته به راسئ، کله چې دلته راغلی ویژن باندې به اوکې کړئ، ښکته به راسئ ملګرو، دا به آپ کړئ. ښه او د دې مطلب څه شی ده دوستانو؟ د دې مطلب دا ده کله چې دا موږ آن کړو د موبایل دغه رڼا او د موبایل دغه شکلونه دا به مکمل خپ او خړ شي. ګورئ زه اوس آن کومه دوستانو. ګورئ بیرته وروسته راځم. د موبایل شکلونه ګورئ داسې شو، تصویران هم ګورئ خړ، هر څه خړ ښکاري. نو د دې دغه مطلب غواړم بیرته همدغه آف کړم. دا مې آف کړلو، بیرته د موبایل هر څه به دې برابر شي. اخرنی بهترین خوندور سیټینګ د موبایل چې ده هغه دوستانو نیګیټیو کلرز ده، یعنې موبایل ته منفي کلر ورکول. ګورئ موبایل ته منفي کلر ورکړلو، ګورئ موبایل ته بیخي بل رقم کلر ورکړلی سولو، نو دا تصویران هم بل رقم ښکاره سولو. نو د دې د بندولو دپاره به دوستانو بیرته تاسې سیټینګ ته لاړ شئ، ښکته به راښکته سئ، ایزیبیلیټي ته به راشئ. له دې نه پس به دوستانو ویژن باندې اوکې کړئ، ښکته به راسئ، دا نیګیټیو کلر چې ده دا به بیرته آپ کړئ. نو دوستانو دا و د نن ورځ یو څو مهم سیټینګونه چې ما در سره شریک کړلو. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته لایک ورکړئ، شیر یې کړئ. تر بیا بل وخت مو په الله سپارو.